ستړي مشئ د نن سه شنبه سپتمبر 23 نړۍ دا وخت له ماشازیا سنگروال سره ګوري. تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته وینا ترڅنګ له عرب او مسلمانو مشرانو سره وګوري او د رپورټونو له مخې له جګړې وروسته د غزې پر اداره کولو او د سولې پر اصولو به خبرې کوي. عین حال کې بیا د غزې ښار د بشپړې نیونې او کنټرول لپاره د اسرایلو ځمکني عملیات لا هم روان دي او دغه ښار اوسیدونکي اړ ایستل کېږي چې د غزې مرکزي او جنوبي ګڼ میشتو سیمو ته کډه شي. د اسرایلي پوځ په وینا تر 1550 ډیر کسان د غزې له ښاره جنوبي سیمو ته تښتېدلي دي. په سیمه کې روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 29 کسان د دوشنبې په ورځ د اسرایلي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. زموږ د منځني ختیځ خبرياله یولانیل د ولسمشر ټرمپ د نننۍ ناستې په اړه چې وروسته به له عرب مشرانو سره لري نور جزئیات راکوي. سپینې ماڼۍ په اړه دومره ویلي چې ولسمشر ټرمپ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د وینا تر وړاندې کولو وروسته له یو شمېر عرب مشرانو او لوړپوړو چارواکو سره وګوري چې ډیری به له مسلمانو هیوادونو وي. ویل شوي چې تمه ده ولسمشر ټرمپ به په همدې غونډه کې غزې کې له جګړې وروسته د حکومتولۍ پلان هم وړاندې کړي. د امریکا د اکسیوز خبري ویب پاڼې راپورونه وایي چې دا به تر دې دمه د ولسمشر ټرمپ تر ټولو پریکنده وړاندیزونه وي. په راپور کې د ځینو امریکایي او عرب چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ له بیلابیلو هیوادونو غواړي چې له جګړې وروسته په غزه کې د سولې ساتنې لپاره ځواکونه واستوي او همدارس مالی مرسته وکړي چې د منځمهالي پړاو او بیا د سیمې د بیارغونې لګښتونه ترې پرې کړي. بل ورته بیا د فلسطین د کورواکې ادارې مشرانو له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د بریتانیا او فرانسې په پال کېږدي او دولت په رسمیت وپیژني. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې هیواد یې د ګام د سولې د ټینګښت په پار اخیستی دی. اسرائیل بیا د دغو هیوادونو پریکړې غندلي او ترهګرو ته یې انعام بللی دی. په اړه یې د بي بي سي دا رپورټ ګورو. په داس حال کې چې د غزې جګړه نوره هم سختيږي ملګرو ملتونو کې ولسمشر ماکرون داسې راڅرګند شو لکه غواړي چې د نړیوال مشرتابه څیره وړاندې کړي. د روان حالات بیړنی وباله. اسرائیل او حماس یې وغندل او هڅه وکړه چې د څو لسیزو اوږدې شخړې ته د ډیپلوماټیکې حل لارې ملاتړ وکړي. موږ هر هغه څه باید وکړو چې په وس کې مو وي چې اسرائیل او فلسطین ته ممکنه حل لار ولټوو ترڅو دواړه هیوادونه څنګ تر څنګ په سوله او امنیت کې ژوند وکړي. له همدې امله زه نن اعلان کوم چې فرانسه د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. امریکا د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نیویارک ته له سفر کولو منع کړی. دا یې سزا وه ځکه اروپایان هڅه کوي د ده او فلسطیني ادارې منځلاری مشرتابه د حماس پر ضد ځواکمن کړي. موږ د هغو هیوادونو دریځ ستایو چې فلسطین دولت یې په رسمیت پیژندلی دی او له هغو هیوادونو چې تر اوسه یې دا کار نه دی کړی غوښتنه کوو چې همداسې وکړي. موږ ستاسې ملاتړ غواړو چې فلسطین د ملګرو ملتونو بشپړ غړی شي. لکه امریکا اسرائیل هم دا غونډه تحریم کړه او د فلسطین پیژندنه یې د اکتوبر 2 نیټې لپاره انعام وباله. هغه ادعا چې بریتانیا او فرانسې ردوي هغوی باور لري چې دوی د شخړې دواړو خواو کې افراطي ډلې له منځه وړي. خو اسرائیلیانو ژمنه کړې چې دوی به د دې ګام ځواب ورکوي. کله چې حماس دا کانفرنس ستایي او دا د اکتوبر 2 پایله بولي نو موږ پوهیږو چې دا یو ستونزه ده. څه چې دلته روان دي که یو ترهګر ډله یې ملا تړي نو د شرم وړ ده. بریتانویان او فرانسویان باور لري چې فلسطینیانو ته د خپل برخلیک د ټاکلو حق او په رسمیت پیژندل یې هغوی ته ډیپلوماټیک ځواک ورکوي. تر ټولو مهم دا چې سعودي هم له دې بهیر سره یو ځای شوی ځکه اوس سعودیان او نور عربي هیوادونه له حماس غواړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او وایي چې حماس د فلسطینیانو د راتلونکي مشرتابه برخه نشي کېدای. اروپایان وایي دا یو مهم ډیپلوماټیک برای دی. ولسمشر ټرمپ تیره شپه سفر وکړ. نن په ملګرو ملتونو کې وینا کولو ته چمتو دی. امریکایان د خپل نږدې ملګري هیواد اسرائیل په بشپړه توګه ملاتړ کوي په داس حال کې چې فلسطینیان د لندن او پاریس لخوا د رسمیت پیژندل کېدو هرکلی کوي.
خو دا یو ډیپلوماټیک قمار دی چې د واشنگټن او اروپا ترمنځ د منځني ختیځ د شخړې د پای ته رسولو پر سر تر ټولو لوی درز لا ژوروي. دا هر څه په داس حال کې دي چې غزه لا هم په اور کې سوځي.